کشمیر نه بغیر پاکستان دا نامکمل دی او دا زمونږ شهرک دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د وخت کې ملاکن ټي وي ملګري زموږ صابر حجازي صاحب او نور ټیم حاضر دی. د دوی شکریا ادا کوم چې دوی زمونږ د 5 فروری یوم یکجهتي کشمیر چې کومه ریلي وه د هغې کوریج یې هم وکړو او اوس زمونږ د اواز د خپل ټي وي په ذریعه باندې نورو عوامو ته هم رسوي. دا کشمیر د پاکستان شهرک دی او قائد اعظم محمد علي جناح دا فرمایلي چې د کشمیر نه بغیر پاکستان دا نامکمل دی او دا زمونږ شهرک دی. د دې کشمیر په ایشو باندې جماعت اسلامي په ټول پاکستان کې او په دې علاقه کې بھرپور اواز اوچتوي. په سینټ کې زمونږ سراج صاحب مشتاق صاحب هغې د کشمیر دپاره اواز اوچتوي او نن موږ په دې روډونو باندې هم د کشمیر د مسلمانانو سره د یکجهتۍ اظهار وکړو. د حکومت پاکستان له پکار دی چې د کشمیر په مسله باندې عملی اقدامات اختیار کړي او قوم ته هم او د کشمیر عوامو ته هم یو یکسویي سره یو مؤثر لایحه عمل او مؤثر حکمت عملي ورکړي. زمونږ موجوده حکومت چې څنګه په هر محاذ باندې ناکام دی نو د کشمیر په ایشو باندې هم د پاکستان موجوده حکومت ډېر زیات ناکام دی. انډیا په پارن کې په بار دنیا کې خپل لابینګ کوي حالانکې د اقوام متحده د قراردادو مطابق د انډیا حکومت هغه غاصب دی هغه قابض دی او د کشمیر مسلمانان د اقوام متحده د قراردادو مطابق چې هغې ته اقوام متحده کم حق ورکړی دی د انډیا مسلمانانو په د انډیا حکومت په هغې باندې قبضه کړې ده. دې وجې نه زمونږ د حکومت وقت نه دا مطالبه ده چې د دې خوف نه د یرې نه د دې منافقت نه او د امریکې او د مقتدر طبقو د غلامۍ نه دې راوځي او د کشمیر د مظلوم مسلمانانو د ازادۍ دپاره دې عملي اقدامات وکړي او عملي اقدام د هغې په حق کې ودرېدل دي د هغې عسکري او د هغې مسلح حمایت کول دي او د هغې په حق کې د جهاد اعلان کول دي. جزاکم الله. درگئی یو معیاری تعلیمی ادارہ د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام اعلی تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام د نرسری نا تر 9م کلاس پورې داخلي شروع دي. هډې پبلک سکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی. رابطہ نمبر 0334 844 78 28.